إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د خلفای راشدینو سیرت من بیانو او باقی کی منگا د سلورم خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سیرت ترسیدلیو او د علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ په سیرت کې اولنی حصہ یو درس پکې مونږ بیان کړو چې باقي کې مونږ داغه د نوم او د نسب او د صفات او د خویونو تذکره کړو او بعض فضایل مونږ داغه بیان کړو او دا مسله مونږ بیان کړو چې خاص کر د علی رضی الله عنه مبارک خلق د دوه مرزونو ښکار شوي، نو څوک افراط کوي او څوک تفرید کوي، څوک دغه سره په محبت کې د حد نه اوړي نو څوک کمی کوي. یو طرف ته شیعهګان روافض دي، بل طرف ته نواصب دي، او د دواړو مونږ وایو چې دا ګمراه فرقې او ګمراه خلق دي. او حقیقي محبت د علی رضی الله عنه سره دا دی چې کوم مقام ولا شریعت ورکړی دی او هغه مقام ولا مونږ ورکو، او دغه سره مینه محبت کول، خاص کر دغه تابعداري کول، دا حقیقي محبت د علی رضی الله عنه سره. په دې نانی درس کې ان شاء الله موږ به دغه د خلافت په اړه کې خبرې کوو او دغه په خلافت کې کوم کارونه شیو. د علی رضی الله عنه په خلافت کې ډېری فتنې وي، ډېر زیات فتنې راغلي او ډېر غټ احداث او واقعات دغه په خلافت کې دوره خلافت کې راغلي، او موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې نن پکې د جنگ جمل واقعه او د جنگ صفین واقعه کوشش به موږ دا کوو چې دا په اختصار سره نن بیان کو. کله چې عثمان بن عفان رضی الله عنه خوارجو شهید کو، محمد بن الحنفیه د علی بن ابی طالب رضی الله عنه زوی محمد بن علی بن ابی طالب هغه دا خبره کوي چې اتى علی دار عثمان وقد قتل. عثمان رضی الله عنه کله شهید کړي شنو علی رضی الله عنه دغه کور ته راغی او هغه مړ پروت، فدخل الى داره، کور ته ننوت او اغلق بابه علیه، په ځان بسیره دروازه بنده کړه. فاتاه الناس، خلق ټول جمع شورال او خلق خبر شو چې عثمان رضی الله عنه شهید کړي شوی. فضربوا عليه الباب، دا ور وته ټکاو او ته وی ان هذا الرجل، دا سړی کی اشاره عثمان رضی الله عنه چې هغه قتل کړي شو، ولا بد للناس من خلیفه، او خلق لپاره یو خلیفہ پکار دی. بیا دغه دوی چې ولا نعلم احدا احق بها منك، او ستانه زیات موږ ته حقدار د خلافت بل څوک نه ښکاري. علی رضی الله عنه لا تريدوني، ما مغواړي او ما مشرکوي، فاني لكم وزير، نو زه وزیر خیمه چې زه وزیر منو دا خده د دین اجازه امیر شم مشر شم، هغه ته نه منګه تا غواړو او ټول لا جمع شي. بیا ته علی رضی الله عنه وی فإن أبيتم علي، کتاسو انکار کوي چې نه لازم به ته مشرکیږي او ستا خبره موږ نه منو، نو فإن بیعتي لا تكون سرا، نو بیا ما سره بیعت په پټه نه کوي چې دا پټ وتا سما سره عثمان رضی په کور کې کینو بیعتونه به کوي نه، ولكن اخرج الى المسجد، جمعه تزم، فمن شاء ان يبايعني بایعنی که څوک ما سره بیعت کوي نو ودی
جمعه تلاړو علي رضی الله عنه ولته سره خلکو بیعت وکړو او مهاجرین او انصار چې مدینه کې څومره و هغه ټول سره بیعت وکړو او دا خبره ویل کیږي چې بعض صحابه کرام دا سره بیعت نه کړي دا کمزوري خبره بلکې صحیح خبره ده چې دا سره صحابه کرام او مهاجرین او انصار په اتفاق سره خاص کر مشران او صحابه دا سره بیعت کړه او دا خلیفہ ټاکل د مشرانو کار دی کوم چې په دین کې مشران نو په دې کې مشران چې څومره دی هغه ټول بیعت کړي د امت چې کوم مشران دي دغه اتفاق دی صحابه کرام مهاجرین او انصار هغه ټول به خبره اتفاق دی چې علي رضی الله عنه زموږ سره خلیفہ دی او بیعت یې وسره وکړو دلته سوال زړه کې دا راځي چې د علي رضی سره د بیعت نه مخکې د عثمان رضی د قاتلان وجل نو پکار چې اول هغه راټینګ کړه اول هغه وجل به بیعتونه کولای کنه ډایرکټ بیعت شروع شو هغه کسان پاتې شو کوم چې عثمان رضی شهید کړي داغه جواب ګوره ماته استاد وې چې دوه گمراه فرقې دي یو دي شیعاګان روافض الحمدلله موږ چې خاص کر سیرت کې په هر قدم باندې باغ باندې ردي او په عامو درسونو کې موږ دا غویغه گمراهیان او هغه د خلکو د خخ کار کړي الا د جو سړی په دماغ پټی لګي دلی د تعصب او د گمراهی ناغه پینې پوي او بسترګي پټی تور تیارې وته دویم طرف د گمراه خلک دي نواسب چې دوی د علی رضی الله سره دښمنی ده او د اهل بیت سره دښمنی ده خدای الله شکر وباسي چې الله تعالی له دومره خپل منهج درکړي نغوی په علی رضی الله پورې خطري او وې د کافرو او په هغه باندې کفر فتوی لګو په اهل بیت او د رسول په خپل خپلوانو پورې خطي گمراه دي شک نشته هغه با شبهات پیش کړي د علی رضی الله په خلافت کې چې د سره د بیعت څنګه وشو یو شبهات دا پیش کړي چې پکار دا و چې په دې ټیم کې کسان وجلې شوی کوم کسانو چې علی رضی کوم کسانو چې عثمان بن عفان د شهید کړي د بیعتونو وخلري جواب د دې شبهه دا دی چې صحیح شو د عثمان رضی د قاتلانو نه بدله اخلو اول بیعت بنکو بیعت وسکو د پریدو خلافت سره به ګورو اول دغه کسان وجل غواړي کوم کسان چې عثمان رضی شهید کړي څوک به وجني څوک به وجني کم مشر بارډر کې جملې کوي د چا په امیري کې ودا کسان وجلې کی دله بس قسمه سزا ورکړي کی په دوی باندې کومه سزا یې خو دې کی د دې ټولو فیصلو د دې ټولو سوالونو جواب بسوک راکې وګړه مشر چني تر شي بدلا اخلي امت بغیر د مشر نه څنګه پرې خو دې شي رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو او د هغه وخت پورې نه دی خخ کړی شوی چې سو پورې ابوبکر صدیق رضی الله خلیفہ نو ټاکلی شوی کله چې هغه خلیفہ وټاکلی شو بیا دغه نه بعد رسول هم خخ کړی شوی یو سړی به چې رسول هم پروت ته تاسو د خلیفہ په غم کې او د خلیفہ په غم کې بدیو چې دومره غټ امت بغیر خلیفہ نه څنګه پرې دومره غټ امت بغیر د مشر نه څنګه پرې علی رضی الله عنه سره د بیعت د دې خبرې نه ضروری و چې د عثمان رضی الله د قاتلان دی وجلې شي دغه نه د خبره ضروری ده کنه ده تاسو چې ما کوم خبره وکړه دغه شبهه جواب ما وکړ تاسو پوه شوي واضح شو کنه چې څوک به د کسان وجني د چا په امیري کې به وجنو او څنګه به وجنو زور به څوک استعمالي اډر به څوک کوي حکم به څوک کوي دغه پر یو مشر په کار دی نو خو ډیر شي امیران دي د علاقو امیران دي کوفه ولا به وجدي سي وکي عراق ولا وجدي سي وکي بصره ولا وجدي سي وکي شام ولا وجدي سي وکي مدینه ولا وجدي سي وکي چا خبره به مانی دغه پر یو خلیفہ یو مشر په کار دی چې هغه د اډرو کې چاو دي سي وکي او دي سي مکوي دي سي وکي او دي سي مکوي عثمان رضی الله عنه بعد علی رضی الله عنه د خلافت حقدارو په دې باندې اتفاق دی د حق پرس مسلمانانو او په دې باندې اتفاق دی د اهل حدیث او د سلفیانو او د حقيقي اهل سنت والجماعت دغه اتفاق دی د خبره سریه ساتي د عقیده مسله ده ګوره
د پیغمبرانو نه بعد په دې امت کې غوره انسان چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د خلافت حقدارو. دغه نه بعد بیا په دویم نمبر باندې غوره انسان عمر بن خطاب رضی الله عنه او دغه نه بعد د خلافت حقدار عمر رضی الله عنه. په دې کې به ګوره زره برابر شک نه کوي ګوره، او نه به دا قصې کوي چې څنګه ولې او څنګه خلیفہ شو. د پالتو قصې باندې کوي چې څنګه ولې دي شروع کړو، نو په صحابه کرامو باندې به د شیعاګانو په شان اعتراضات کوي. دریم غوره انسان هغه عثمان بن عفان رضی الله عنه د جمهور علماو مذهب دی. اگر که بعض علما داوي چې په فضیلت کې علی رضی الله عنه د عثمان نه غوره، په فضیلت کې په خلافت کې نه، پس کې په فضیلت او خلافت کې فرق کوي. ګوره په دې باندې د ټولو حق پرسو مسلمانانو اتفاق ده چې عثمان رضی الله عنه دریم خلیفہ دی او هغه د خلافت حقدار دی. بیا هغه په سلورم خلیفہ علی رضی الله عنه هغه د خلافت حقدار دی. په دې ترتیب باندې کوم باندې چې سلور خلفای راشدین دي. خو صرف په دې کې بعض علما اختلاف کوي چې عثمان رضی الله عنه غوره دی د فضیلت په اعتبار سره کنه دغه غوره ده علی رضی الله عنه. نو بعض یو څو د شمار علما دي چې هغه چې علی رضی الله عنه غوره ده دغه نه د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې نه، هغه چې د خلافت ته ترتیب خو صحیح دی خو د فضیلت خبره. او عام علما د امت داوی او صحیح خبره ده چې عثمان رضی الله عنه د فضیلت په اعتبار سره د علی رضی الله عنه غوره. نو دا مسله ځان سره یاد ساتي، د عقیده مسله د بنیادی مسله د سلور خلفای راشدین په دغه ترتیب باندې دي، د فضیلت په اعتبار سره د خلافت په اعتبار سره په دغه ترتیب باندې دي. او چې څوک دې کې دا خبرې کوي چې نه علی رضی الله عنه په کارو چې عثمان نه مخ کې او علی رضی الله په کار چې ابوبکر صدیق نه په ځای باندې، نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی هو اضل من حمار اهله. وکور کې چې سره کم خر ولاړ وي دنم زیات دا سړی قم اقل چې ټول امت په خبر باندې اتفاق کوي. امت څوک ته صحابه کرام تر عزیز سره په سوال له سو کاله بعد ته نه دي شو نو علی رضی الله بالکل د خلافت حقدار دی. د علی رضی الله په خلافت کې د فتنو د دروازې سمې کولاو شو، او ځکه یو کس په علی رضی الله باندې اعتراض هم کړو. وی ګوره د ابوبکر صدیق رضی زمانه و فتنې نه، د عمر رضی زمانه و فتنې نه، خپل دور ستا په دور کې ټولې فتنې دي. مطلب دا چې ته دغه په شان خلافت ریاض بالله نشي کولای څنګه چې ابوبکر صدیق او څنګه چې عمر کو رضی الله عنهما. ناغه ډېر خپل جواب ورکو، وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې چې کم لاندې خلک او غزما په شانو، نو ځکه وی دي شو زما په خلافت کې لاندې خلک ستا په شان دي نه ځکه فتنې. اسمر خپل جواب نن سبا مونږ دقیقه ته نشو پلاني وزیر اعظم دا کوه چوله پلاني صدر دروغ وي ښا پلاني صدر خو مالوي شته پلاني وزیر اعظم خو دا چلو کو او پلاني وزیر اعظم خو دا چلو کو او د یو غلا د رزمکه په مخ باندې نه پری دروغ دی وي نشي تماشي دی کوي ډاکې به دی چي زناګان بولې بالله دی کوي شراب به دیس کی هر څه به دی کوي خو تنقید به دی وزیر اعظم او په صدر باندې کوي. مشر دا صحیح نه دی دا ډاکو دی غل چې کینه په مجلس کې دغه خبره کوي چې کینه دغه خبره کوي څنګه چې موږ یو دي زموږ مشرانی د سیاست ساتي څنګه چې موږ یو دي به صحیح زموږ مشران به کنه نتیجه به مشر باندې تنقید کوي او خپل ځان ته ګوره. علی رضی الله عنه وی دغه په دور خلافت کې د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنهما زمونږ په شان کسانو ځکه غوي دي شو او هغه وخت فتنې نه او استاد په شان کسان یو فتنې ډېری شي چې خلک رښتینی او خلک صادقان او خلک مؤمنانی نو مشران مجبور شي چې غوي بم سید لري تراوړي مجبور شي مجبوره چې خلک په دغه حالیو گمراهي او بس دغه تناسي چې مشر ولې نشي دکی مونږ به صرف دې ته ګورو چې مشر ولې نشي دکی کماوته شروع کو د خپل کور نه د معاشري اصلاح کې دي شي کني شي کېږي کنه لازم یو مشر په کار دی چې هغه به سخت اډر وکیناله به معاشري سي دکی بغیر د سخت اډر نه موږ د معاشري سي د کولای شو الله به توفیق سره هغه دي چې موت ته به خپل ځان نه شروع کو
راځه اول خپل اصلاح کو دغه نه بعد د خپل خزي کو د خپل وړو کو د خپل مور پلار کو د خپل کور کو ته ګوره چې معاشره سیده کی کنه سیده کی خدای چې مونږ یو باندې جوړ کړی د بس دې تم زړه نشتی د خپل اصلاح د خپل معاشري اصلاح تم زړه نه کیږي نو صرف د مشران یادو چې مشران کته او مشران بره ته اصلاح وکړه خبره مشران به مجبور بشي نه غوي بم به سیده شي د علي رضان د دور چې دینو د فتنو دور دی خاص کر چې کله عثمان رضان شهید کړي شو نو هغه توره چې په دې امت باندې راوتی ده او کومه توره چې په هغه وخت کې لګړه کړي شوی ده نو هغه په دې امت باندې لا ده فتنې شتي د خوارجو فتنې د نور گمراه فرقو فتنې د دغه ځینې شروعات شوی د عثمان رضان شهادت په دغه باندې د فتنو دروازه کولو شوی ده او د به سلسله مخې ته روانه نو سبحان الله دلته فتنه شروع شو علي رضان به خلیفہ شو نو لازم به دغه په دور خلافت کې فتنه دغه په زور او شور سره وي د علي رضان سیرت بیانول د عثمان رضی الله عنه سیرت بیانول د معاویه رضی الله سیرت بیانول د حسین رضی الله سیرت بیانول زر د خپل ځای خپل خبرو کوم چې دې کسانو سیرت بیانوم نو زه د غینه مخ کې په مخ رب العالمین ته سوال کوم چې یا الله زما په خله باندې حق جاری کې زما په جو باندې حق جاری ک چرته زه خطا نشم چرته ونه خوېګم او صحابه کرام په دې خبري ونه ک په دې مسله کې ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې و چې د کمی فتنې ذکر کومه نو په دې کې غالبا صحابه کرام دی وبسوران شي نو کله چې دا حقایق بیانې تاریخي حقایق نو دا به صحیح حقایق بیانې دغه سند به ګوري چې کله به خبره دی یقینو سندن دا خبره صحیح ده نبی به بیانې دا نه چې هر کتاب راواله لپاسه لیکلي د علي رضی سیرت او تر اغسته د علي رضی د سیرت نه خو د سیرت د کتابونو خو بازارونه ډک پراته دي ورشه او درته ویم چې غالبا چې دغه سیرت لیکل لري هغه شیګانو مولیان لیکل تباغه سیرت روالي او دغه فتنې وبګي ذکر شي کوم چې اوس موږ ذکر کوو خو باغی کې بس صرف او صرف په دغه صحابه کرامو کوم چې د علي رضی الله په خلاف کیو یعنی کوم مسله کې چې دی وران شي هغه باندې بلعن تعن او کنزله او بدر دیني بس د شند معاویه رضی سیرت چې بیانې نو ډیر احتیاط وکړي ځکه چې خلکو دغه مبارک ډیر منګړت خبري جوړ کړي د شند حسین رضی سیرت هم دي سیده د شند یزید رحمه الله یزید ابن معاویه د معاویه رضی زوی یزید دغه مبارک خلکو دنیا منګړت واقعات او قصې د مشهور کړي عثمان رضی الله عنه سیرت کې هم ډیرو خلکو چې د ځان نه دروغ ورننويستي دي چې هغه به دا چل کو هغه دا ظلم کړو دا زیاتې کړو نو احتیاط په دې مسله کې ډیر کو ډیر غړ خلک په دې کې ګوره خوېدلی غړ خلک په دې مسلو کې اخوېدلی معركه الجمل جنگ جمل د علي رضی الله په خلافت کې شوه جنگ جمل په عربی کې اوخته ویل کی او دې ته جنگ جمل ویل کی او د په شپږ دیرشمه هجری کې د جنگ شوه شپږ دیرشمه هجری کې د جنگ شوه او د علي رضی الله د بیعت نه یو میاشتې بعد د جنگ شوه یو میاشتې بعد او هغه دي علي رضی الله سره چې کله بیعت وکړي شو نو طلحه او زبیر ابن العوام رضی الله عنهما د دوه بیعت کړي د علي رضی الله سره دا ټول په دې باندې اتفاق وکړ مخکې ما دا وی ټول اتفاق چې خلیفہ څوک شو علي رضی الله شو بیا غوډوانو اجازه واغستو د علي رضی الله چې مونږ زو مکې ته او دوی مکې ته لاړو او دا دوانه ګوره هغه کسانو کې دي چې د دوی رائے دا و چې علي رضی الله په کار دي چې وزر ته زر د کسانو ونیسي او قتل کی کوم کسانو چې عثمان رضی شهید کړي او ان شاء الله زه دې مسلې لمخ کې راځم چې علي رضی الله ولې دغه کسان په دغه ټیم کې نه دی وجیلی دا جواب وکړو ان شاء الله
دا دوانه لاړو مکې ته. خدا اوس یاد ساتي چې ګوره بیعت یې کړی دی ګوره او دې له دا رنګ ورکول چې د دوانو بیعت نه دی کړی د کعبې پر رب د قسم خورم چې دا چې څوک دا خبره کوي به د خپلې خېټې نه دا خبره کوي او په زور به د صحابه کرامو په منځ کې اختلافات راولي. نه دې دوانو بیعت کړی او زه حتی اوس کوشش کوم چې دا واقعي په اختصار سره بیانو او بل دا چې په آسان انداز سره بیانوم چې تاسو د حقیقت نه خبر شئ. زمونږ ذمہواری چې دلته ناسم نو الله سبحانه وتعالی د ذمہواری مال راکړي چې خلکو ته حقیقت بیان کوم په آسانه طریقې سره بیان کوم. ځکه چې موږ په اوریدلې دي زمونږ مشرانو موږ هم په وړوکوالي کې چې علي رضی الله او معاویه او حسین رضی الله او یزید دا قسم قصې موږ ډېر اوریدلې خو دا حقیقت ته نه ورسېدلې چې دا حقیقت سو نو بس هغه اوریدلې قصې دي او موږ بیانو. د دې ځکه زه د واقعات تفصیل سره نه بیانوم ګوره چې هر خبرې سبتي تفصیل نه صرف د دې جنگ اسباب او مختصر دا چې د جنگ کیسې چل شي نتیجه سره وته بس چې دغه اسباب او نتیجه د اهم شی به نور تفصیل موږ نشو بیانو ځکه چې دې کې هر واقعه ځان له تفصیل او ځان له درس غواړي. د دوه صحابه کرامو بیعتکو او بیا لاړو مکې ته او د دوانه هغه کسانو کې چې دوی دا رایوه چې د عثمان د قاتلان دي هغه دې ووجلی شي. هلته چې دوی لاړو نو په مکه کې ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هغه هلته وه. دوی د هغې سره میلاو شو او کوشش یې دا وکړو چې هغه هم په دې خبره باندې مطمئنه کړي چې د عثمان د قاتلانو د بدلې اخیستو وخت دا دی. هغه په مکه کې هغې ته دا خبر رسېدلی چې عثمان رضی الله شهید کړی شوی دی په هغه وخت په مکه کې نو به دوی راجمع شو او په دې باندې اتفاق وکړو چې موږ به د عثمان رضی الله د قاتلانو نه بدله اخلو. نو د بصرې نه په دوی پسې یو کس راغی د هغه نوم یعلا ابن منیه او بل کس پسې راغی د کوفې نه د هغه نوم عبدالله ابن عامر. دوی په مکه کې راجمع شو دوی میټینګ وکړو مشوره یې وکړه چې څه چل به کوو بدله به اخلو. د مکې نه دوی روان شو چې کوم کسان د دوی سره ملګري وو هغه د دوی سره ووتو بصرې ته لاړو عراق ته او د دې لپاره تللي دي چې موږ به د عثمان رضی الله د قاتلان زموږ په کار دي ځکه چې دا به موږ ختمو. علي رضی الله په دې ټیم کې په مدینه کې دی او د علي رضی الله د طرف نه عثمان ابن حنیف رضی الله عنه دی په بصره باندې والی دی په بصره باندې مشر دی. کله چې دوی هلته ورسېدو بصرې ته نو عثمان ابن حنیف د دوی سره ملاو شو او ته تاسو غواړئ هغه ته نريد قتلة عثمان زموږ هغه کسان په کار دي کوم کسان چې عثمان رضی الله وجلی ناغوت هغه ته حتی یأتي علي نو به صبر وکړي چې علي رضی الله راشي ومنعهم من الدخول او دوی منع کړي تاسو دننه نشئ راتلی. په دغه ټیم کې بعض هغه کسان راووتو چې کوم فتنه جوړول غوښته او دوی سره به جنگ باندې شو او په دې کې هغه کسان وو کوم چې عثمان رضی الله قتل کړي دغه د لاسه دوی په منځ کې چې جنگ وخته. علي رضی الله چې خبر شونه هغه د مدینې نه ووتو کوفې ته بصرې ته نه دی تللی عراق ته لاړ خو په عراق کې چېرته تو کوفې ته تو کوفې ته چې تلو په دغه ټیم کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه عبدالله ابن سلام د مشهور صحابي دی هغه ته نصیحت وکړو چې مزه او ته وی دغه علاقه د فتنو د امیر المؤمنین ته ځان ساته دغه زیه او دی وته وی د رسول اسلام د منبر مپرې د کده د پرې خو د نبی به وینې نه چرته نو باز کسانو د اجر مرګري غو چې موږ دی وجنو نه دا ولې وجنه خو نیک مسلمان سره د موږ ته نصیحت وکړو او لاړ وته کوفې طرف ته روان شو. کله چې هغه دا خبر ووري چې جنگ خته دی او دغه راغلي دی دا طلحه دی او زبیر دی او عائشه رضی الله عنها ټول لغري نو علي رضی الله لاړ کوفې ته او ځان سره یو لښکر بوتو چې هغې کې لزره کسانو څو کسان دي لزره کسان دي. یو خبر دی چې یاد ساتي د فائدې لپاره خلک خدا بیانې کم چې تاریخ الټه کوي
وی عائشہ رضی الله عنها زبیر طلحه رضی الله عنهما دوی راغلی د علی رضی الله سره د جنگ کولو لپاره. سبحان الله چې د جنگ لپاره راتلې نو چرته وتلې مدینه ته وتلې کنه نو په بصره کې سکه اجراغی دي دا غوړې فائدې سره د ساتي اخو راغلی بصری ته نه پکار دی جنگي کول به غوتل مدینه ته وتلې علی رضی الله خالته نو دیږي کې اغوی نه دی راغلی په علی رضی الله بس په اغوی به سوق تلې علی رضی الله بغو به تلې خالد رضی الله کله تلل نه یو څو کسانی ولېګل په غوي سره چې تاسو لاړ شئ د غوي سره خبرو کې به یو مقداد ابن الاسود او بل قعقاع ابن عمرو تدوانه ولېګل چې تاسو رته الحود زبیر سره خبرو وکړي چې دوی څه غواړي او څه مسله ده. سبحان الله بدیږي کې د فائدې د ساتي په سیرت کې دا خبر راځي. احنف ابن قیس وزرت الحرد سره ملاو شو او د زبیر د سره د عثمان رضی الله عنه د قتل نمخ کې په کوم روز کې چاغه محاصره شي او په دغه روز کې سره ملاو شو. وی ما وتوی چې احنف ابن قیس وی طلحه تمیم او زبیر تمیم رضی الله عنه چې دا سړی برنه وځینی ګوره عثمان رضی ته اشاره وی هغه ما ته چې علیک بعلی لړشه خبر د علی رضی سره وک دغه مشوره واخل وی بیا زلالم د عائشہ رضی سره ملاو شو او په مکه کې او هغه ته می دا خبرو کړو هغه ما ته وی چې علیک بعلی مشوره د چا سره وکا د علی رضی سره وک نو ګوره طلحه زبیر عائشہ رضی الله عنهم اجمعین دوی ګوره بیعت مات کړي نه دوی د علی رضی خلاف راوتی دوی خو صرف دې پر راغلي چې موږ کسان غواړو کوم کسانو چې عثمان رضی شهید کړي. نو مقداد او قعقاع دوی لاړو دغه سره خبرې کول. مقداد او قعقاع دوی اتفاق وکړو طلحه او زبیر دوی اتفاق وکړو په دې خبره باندې چې فریقین به جنگ نه کوي. د علی رضی کسان او کوم کسان چې دغه سره دي د طلحه سره او د عائشہ نه بلخکر کړي دوی به جنگ نه کوي. او دې ته جنگ جمل بدی وي عائشہ نه په کم اوخ باندې چې هغه ناشته وا او دغه کی جاوه یا کم هودت چې باغې باندې و بای کې د عائشہ نه وا نو په دې ټول جنگ کې د دې جمل د دې اوخ خیال ساتل کېدو چې په دې کې د عائشہ رضی الله عنها ځکه دې جنگ ته وسو ویل شو جنگ جمل. خیر دوانو اتفاق کو په دې خبره باندې چې جنگ به نکی. نو طلحه او زبیر رضی الله عنهما غودا وی چې د قاتلان عثمان د پر خودنه ریجایس او علی رانوی چې نه مصلحت پدې کې دی چې وسی نه وچو. خیر اتفاق راغی اوس ګور اتفاق ګوره دا هم خبره د دوانو فریقینو په دې خبره اتفاق دی چې کسان وجل غواړي خو اختلاف صرف په دې دی چې کله وجل غواړي بس. و دې چې بعض خلک دا وی کوم چې علی رضی سره دښمنی ساتي چې علی رضی دغه کسان وجل نه غوښتو او دا کمزوري خبره. علی رضی وی د دې خبرې اقرار کو چې دا کسان وجل غواړي دوی له سخت سزا ورکول غواړي او په هغه باندې به لعنت وي. خو بس په دې دوانو کې اوس اختلاف دی چې کله وجل غواړي هغه وسی وجنو او علی رضی سوي وینه وسی نه وجنو. سیرت کې راځي او بعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليله دا غورش په او دوانو طرفونو ته لخکری خپارام ودش د علی رضی کسانو خپارام ودش او د عائشہ او د زبیر او طلحه رضی الله عنهم دا غوی د لخکر کسان هغه مخه پارام ودش. خوابات السبئیه بشر لیله او داش په هغه کسانو باندې کم چې عبد الله ابن سبا اليهودي په اصل کې دا غته بيدارو او خوارج کوم چې عثمان رضی وجلې هغه قتل کړي په دوی باندې د شپنه تیرې ده. سبحان الله دا خوارج نه دي کنه دوی چرته مسلمانان یو کېدو ته نه پری او خوارج چرته د مسلمانانو امن د نشي برداشت کول نه د غوي ترقی برداشت کول شي. نو کله چې دغه فریقین ود شو نو دوی راجم شو کوم چې عثمان رضی شهید کړي او هغه دا خبر وکړي چې هر څه کونو
دې خبرې ته سوچ وکړي چې دوی ورانول غواړي. ځکه که دوی جوړ شو نو خبره بیا ټوله لاړه ختمه شو، او چې دوی جوړ شو نو موږ به نیوی کیو. دا خبره هغوی نه غوښته، که دوی جوړ شو نو موږ به نیوی کیو. نو څه کسان لاړو د طلحه او د زبیر رضی الله عنهما لښکر ته د شپې سحر د پېشمني ټیم کې، دغه ټیم کې لاړو او یو څو کسان یې د هغوی د لښکر نه ووجل. نو د دې سره چې د طلحه رضی الله عنه لښکر هغوی دا ګمان وکړو چې دا غدر او دوکه موږ سره د علي رضی الله عنه لښکر کړی. نو یو طرف ته زموږ سره اتفاق وکړو چې جنګ به نه کوو، بل طرف ته دوی پټ رالو زموږ نه کسان ووجل. نو هغوی بیا یو څو کسان ولېږل د علي رضی الله عنه لښکر ته سحر په دې ټیم کې. نو هغوی دننه ورنوتو، د علي رضی الله عنه د لښکر نه یو څو کسان ووجل. نو علي رضی الله عنه لښکر بیا دا ګمان وکړو چې دا دوکه موږ سره چا وکړه، دا دغه مخامخ خلکو موږ سره دوکه وکړه. وګوره دوی پرونه موږ سره چې اتفاق کړو او نن دوی موږ سره دا چل کې نه د کولو کار دی. تاسو سوچ وکړئ چې طرفینو ته دا خبره راشي په زړه کې، هغوی به جنګ نه کوي. چې تاسو پرون موږ ته دا وایي چې بس صحیح د جنګ به نه کوو، صلح وشوه. نو صلح دې ته وایي، خبره دې ته وایي چې بیا تاسو زموږ نه کسان ووجنئ په دوکې سره. سحر له بیا دوی د جنګ په اراده راووتو چې جنګ به کوو، ځکه چې زموږ نه کسان ووجلي، هغوی زموږ نه کسان ووجلي. او کوم چې غټ غټ کسانو، کوم چې غټ غټ صحابه کرامو، غټ غټ علما، غټانو خلکو ډیر کوشش وکړو چې دا جنګ څه کوي، دا ودرې. هغوی په دې کې کامیاب نشو. طلحه رضی الله عنه چې دی نه د خلکو ته دا وی غلی شي غلی شي، هغوی کوم ځای کې غلی کېدو. دغه شان علي رضی الله عنه چې د خپلو کسانو ته نه، عایشه رضی الله عنها سجل وکړو، کعب ابن ثور دی ولېږو په علي رضی الله عنه پسې، او قرآن یې وله ورکړو چې دا ویسه هغه ته ووایي چې دا جنګ نور ودروي. نو چې کله هغه د علي رضی الله عنه طرف ته روانو، د دې نه مخکې چې دی په علي رضی الله عنه پسې ورسي، همدغه کسان کومو چې عثمان رضی الله عنه قتل کړی دی، هغوی په ده باندې د غشو باران وکړو، نو دی په غزي کې شهید کو. او د دې سره چې ورو ورو کله چې هغوی چې زمونږ کس مونږ خدای دې لپاره لېږلی چې دلته خبره وکړي او جنګ ودرې، نو د دې سره جنګ ښه تېز شو. او ګوره جنګ چې کله تېز شي که نه، د دې کنټرول کول بیا ناممکنه خبره. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی والفتنه اذا وقعت، او کله چې فتنه راشي، عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، نو بیا هوښیارانو خلکو دومره وس نه رسي چې رقم عقلان ترې منع کړي. الله اکبر، څنګه خبره یې کړې. نن سبا د هوښیار خلک او د علماو د مشران چغې وایي که نه چې تاسو دې فتنې له مه ورځئ، دې فتنې له مه ورځئ، خو د دې قمقلانو دا راټینګول ګوره ډېر ګران کار دی. ګران دی که نه دی؟ هغه قمقلان الټه بیا په دې علماو باندې فتوې لګوي او ځي هغه فتنې له، خو چې کله ول هغه فتنه ملا ماته کي، نه دی د هغې نه بس بیا دا خبره کوي یاره وي خبره د هغوی صحیح وه، خو په هغه ټیم کې کنټرول کول ممکني نه، نه ممکن. نو په دې کې چې کله دا جنگ ونښتو، جنگ جمل، نو د دې را کنټرول بیا په دې مشرانو باندې ګران شي. عایشه رضی الله عنها خپل کسان منع کوي، علي رضی الله عنه خپل کسان منع کوي، خو هلته هغه کشران نښتي وي او هر طرف ته هغوی چې زموږ نه کسان وجلی کي. دا واقعه چې دا د هجرۍ په 14 کال باندې راغلی ده، ته علي رضی الله عنه د خلافت په اوله کې، او دا جنگ شروع شو د ماسپښین د مانځه نه بعد، او د نور د ډوبېدو نه لږ ساعت مخکې ختم شو. او د علي رضی الله عنه سره 10,000 کسانو، او اوښ والا چې کوم اوښ والا څوک دي، دا بل لښکر د عایشه رضی الله عنها سره چې کوم دي، د هغوی عادت چې دی نو د 5,000 نه د 6,000 په منځ کې و. د علي رضی الله عنه د طرف نه چې کوم کس مشر هغه محمد ابن علي بن ابي طالب، او د اهل جمل والا چې دی نو د هغوی جنډه چې د هغه د عبدالله بن الزبیر سره. په دې ورځ باندې دنیا کسان وجلی شوي دي د طرفینو نه. الله اکبر. فتنه ډیر خطرناک شی دی. فتنه د مسلمانانو تباہی کوي. دا فتنه د مسلمانانو بیخ بنیاد وباسي، او د دې امت دشمنان روافض، نواصب، خوارج،
چې څومره دي هغه ټول دغه غواړي چې مسلمانان په یو بل کې ختی نو دا به مزه کوي. دغه لپاره دوی جوړ دي. ذکر رسول زمو چې د خوارج یو نه خداده چې د غوینه به کافران په امن کې مسلمانان بنه پری و دې چې د خوارجو اول چې د عثمان رضی الله قتل کو اوس باقي باندې اکتفا ونه کړه و دې چې د دوه لخرې د مسلمانانو یو برلا په جنگ وروسته پس ونو مسلمانانو وجل کېږي دوی ته خوشاله. اوس د دې نه بعد به تاسو مخکې ک ټیمو پرې درس کې نه تاسو به معرکت نهاوند خوارجو جنگ د علی رضی الله سره او به په اخر کې د علی رضی شهادت هم د خوارجو په لاس باندې شوه. دوی چیرته مسلمانانو له فائدې نه ورکړي د خوارجو نه دومره غټ جنگ وخته بده کې غړډ کسان وجلې شي. زبیر ابن عوام رضی الله عنه هغه د جنگ نه لاس واغستو چې کله د جنگ شروع شو او غوړي چې خلک کنټرول نه اوتو او دغه د مسلمانانو په منځ کې یو جنگ جوړ شو او موږ د جنگ په اراده نه راغلي نه موږ د علی رضی سره جنگ کوو نه موږ دغه کسان سره جنگ کوو خو زموږ امیر د امیر المؤمنین دغه ځینه وته او جنگ ونه کو. صحیح سند سره چې کوم خبره را نقل شوی تاریخ کې هغه دار چې زبیر ابن عوام رضی الله عنه هغه جنگ نه کړي. یو کس ابن جرموز چې د زبیر ران سره وته د میدان نه ویزه چیزو په یو ځکه د منځ ټیم شو الته زبیر ابن عوام رضی الله عنه زمونږ کومه او د سیو کوم منځ باندې ودرې د ابن جرموز خبيث د شانه دغه په دې املا کې تور چې وټوم بلغه به دنه نه یستو دلته شهید کو. ابن جرموز چې د پلاس باندې زبیر ران شهید کړي شو. خو د میدان جنگ نه بهر بل بکی چې کوم کس وجل شوی دغه د طلحه رضی الله عنه دا ګور غړ صحابه کرام دي ګور د فتنه څومره خطرناک شي دومره غټ کسان په دې فتنه کې هغه وجل شو. طلحه رضی الله عنه هغه د جنگ په میدان کې او د خلک منع کول او هو يحاول منع الناس من القتال. یو طرف ته تو بل طرف ته صبر وکي کوم چې صبر کوي نه په دغه ټیم کې یو غش راغی د معلومه انسان د طرف نه. سیرت کې دې راځي چې دا غش بسهم غرب سهم غرب چې ویل کېږي یو ناشنا غیر مقصود یعنی چا چې دا غش راويستو دا غیر عادت نه و چې زپیدا دغه وجنم طلحه رضی الله عنه خو بس هغه د دې خپه باندې ولګي په دې خپه باندې جوړږي د قزید د مخ کې نم زخمی او باغ ځوان جوړږي زنو طلحه رضی الله عنه هغه شهید کړي شو. ډیر کسان چې شهید کړي شوی دي د دې اوخ په دفاع کې په کوم اوخ باندې جسوک وا عائشه رضی الله عنها ځکه چې ټول دا کوشش خاص کړ عائشه سره چې کوم کسانو چې دي کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا نه کومنګ مرو او کومنګ چو کار سکی خود دې اوخ با دفاع کو چې دې اوخ ته نقصان ونه رسی او اوخ چې کله کیناستو رولې دو هغه باندې مخ شي ولګیدو نو معرکه چې دې نزیته ورسېده خلک غلی شو ټول سره غلی شو چې ګوره اوخ چې دغه شو د نبی چې ام المؤمنین د رسول سلام بیبي بګی د نناسته بس کسان دلته دا وی علی رضی په دغه جنگ کې وګټله زما مسلمانانو خساره کړو په دې جنگ کې مسلمانانو خساره کړی ده کنه ها کنه موږ بصیر دا وی چې د عائشه رضی الله عنها سره کوم کسانو هغه خساره کړی ده خساره د اسلام شوی ده تاوان د مسلمانانو شوی ده په دغه جنگ کې نو چې کله دا جنگ ودرېدو علی رضی الله عنه ګرځېدو نو په طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه باندې تیر شو هغه کینو او داغه دی ومسح التراب عن وجهه داغه د مخنه هغه خوري چې دغه پاکي کړي او تی عزیز علی نراک مجدلا تحت نجوم السماء ابو محمد دا خبره زنیشم برداشت کولای چې ته د اسمان لاندې په دې حال باندې پروت او علی رضی الله عنه په جړا شو دوی ودیت انی مت قبل هذا ب20 سنه ارمان چې شل کاله مخکې د دې جنگ نه شل کاله مخکې زمړ شي ګور علی رضی الله عنه په دې جنگ خپه
علي رضی الله په دې جنگ باندې سره خپه طرفینو ته مشران چې دغه خپه دي دا څنګه چې نه چې کله هغه ولید محمد ابن طلحه د طلحه رضی الله عنه او موږ چې طلحه رضی الله سیرت بیان کړی دا غووري لکه در زمونو تفصیل ما ذکر کړی نو مشر زوی د محمد ابن طلحه او دغه لقب چې سجاد او سجاد هغه ته سجاد ویل کېږي چې هغه همیشه په سجدو باندې پروت او چې کله به محمد ابن طلحه غیب نبو خلکو کمزې کې یا په جمعات کې جرل او په جمعات کې په سجده باندې پروت ناغم په دغه جنگ کې چې نه وجل شي نه ټول کم صحابه کرامو چې بدی جنگ کې مشارکه کړې د طرفینو ته غو به خپه ورست خدغه ابن جرموز کم چې زبیر رضی الله عنه وجلو اگر هغه په علي رضی بس او دغه تور وسره او د زبیر ابن عوام رضی الله تور وسره وتوی قتلت الزبير وزبیر ما وجل دغه تور ده علي رضی دا خبر وورده وتوی الظالمه ان هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې تور باندې خو انسان ټول عمر د رسول سم دی پاګانی کړي ته دغه تور راوړي او ته خوشاله په دې باندې بشر قاتل ابن صفيه بالنار و اذا صفيه د زوی چې وجل هغه مور نوم ده زبیر رضی الله و دې چې وجل دی هغه زیر د جهنم ور کې دغه سړی له او په ما په شیرانه ولید د خبيث انسان ګور دې چې دغه منځ کې دښمنی نشته خو معمولی خبر لراغلی خو ګوره د منافقت او د خوارج د افکار او فتنه د ګوره د کمزینه ته خبره ورسه هغه صرف سره پر راغلیو چې زمونږ دغه کسان پکار دي بس علي رند دي زنه راغو خبر روانو د صلح طرف ته اتفاق شو چې جنگ باندې کو نه موږ جنگونه راغلیو خو دغه معمولی کار چې دوی لړول ته کسانو وجل او لړول دلته کسانو وجل دغه نه دومره غټ تاوان چې دغه د اسلام او د مسلمانانو شو کله چې جنگ ختم شو نو علي رضی الله عنه په ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په سخت خپو او هغه ول ډیر سخت عزت کو ډیر اکرام ولوک او د بصرین دغه سره واپس چې کړه لګله مدینه ته لګله نو واپس یو سره د بصرین سلويخ زنانه ولېګلی او عمار رضی الله عنه محمد ابن ابي بکر او دا قسمه کسانی سره چوکیداری لپاره ولېګل خپ عزت کې چې ته زمونږ موري ته د رسول سم بیبي او علي رضی الله عنه وی رسول الله سلام ماته دا خبره کړې و چې ستاو د عائشه نه په منځ کې یو خبر راځي وره دا ته بجون کې ویلو دا د رسول سم د نبوت او معجزاتو کې ده ناغه ته یا رسول الله که زمو دغه په منځ کې جنگ راغی نو خو بزو به بدبخت یم نه رسول سم ته کچته سم مسله رااله اذا كان ذلك کچته د قصه وشو فرددها الى مأمنها نو کوړه به خپ امن او امان کرا ولې واپس نو عائشه نه چې د خپ امن کرا لګل او خپ عزت سره لګل عائشه نه جړل به جنگ باندې خپو علي رن جړل هغه په دې باندې خپو مشران ټول خپو هو كان امر الله قدر مقدور صحابه کرام مزګب دا خبره تقدیر کې لیکل شي خو دې له د دروغ رنگ ورکول چې باز کې سوي چې د علي رن سره د ظلم کو دا وشو دغه وشو دې سي وشو باز وی بل طرف ته وی عائشه رن سره دا چلو کو دې سي هغه بي عزت کړه واغې ته دا وی واغې ته دوی دا ټول دروغ دي ګور دا ټول صحابه کرام د یو بل سره مضبوطه ورولي و او دي زموږ په شان نو چې یو بل ته زونه کې خبري ساتلې دا خو اجتهادي مسایل دي انسانانو په منځ کې راځي و دې کې سوال ده چې علي رضی الله عنه د عثمان رنه قاتلان ولنه وجل د دې جواب وره ګوره علي رضی الله عنه مصلحت تکتل او هغه دا وی چې مصلحت په دې کې دی چې دا قصاص زلک لیټ کما الله اکبر او پاغي کې دغه سری دلیلو او دلیل سره حادثه الافك د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې چې کوم بهتان لګیدل ها پاغي کې ډیر خلکو خبرې کړې وي کنه مشر پکې شو کو
عبد الله بن ابي بن سلول رسول المنافقین. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرو کړ په منبر باندې چې ما به د هغه سړي نه څوک بچ کی چا چې دومره تنګ کړی ما زما کور ولم دغه نه پاتې شي. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسید وی انا اعذرك منه یا رسول الله، دا کار زما یا رسول الله، زبدي د مقوم دغه سړي نه. ان كان منا معشر الاوس قتلناه، کدی په اوس کې دغه موږ انصار دوه قبیلو کې غټ اوس او خزرج دوی مخکې وبس غټي دشمنیان خو د اسلام د لاسه دوی رونه شو. ناغه دا وی په دې جمعات کې وی کدا سړی یا رسول الله په اوس کې نو بیا خو من خپارام د لوجنو، او کدا سړی زمونږ د رونو د خزرج د قبیلې نه نو ته موږ ته امر وکړه ابدا لم ختم کو، خو صرف ته امر ته منګ ناش. د سعد بن معاذ رضی الله خبر وکړه دی بل تر د سوق پاسې د سعد بن عباده. سعد بن عباده د خزرج نه دی، نو سعد بن عباده پاسې په سعد بن معاذ باندې رد وکړو، بیا اسید بن حضیر پاسې هغه په سعد بن عباده باندې رد وکړو. نو دغه شان خلک ټول پاسي ته زمنګ نه کس وځي ته زمنګ نه وځي څنګه دا خبره کوي تاسو خبره وکړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ټول غلي کړو او خبره بالکل پرې خو ده. و دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم پتره چې دې فتنې مشر څوک دی؟ عبد الله بن ابي بن سلول. لیکن دا بهتان هغه جوړ کړي رسول صلی الله علیه وسلم غلي شو غلي نشو غلي شو دا خبره پرې خو ده. به د سره ونی وجره سره وجل واړي ولي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ته وکړو چې د کوم فتنه چې دي جوړي هغه بر دي حالاتونه بیا ډېر زیاتې. نو مصلحت دی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غلې پاتې شم. نه دغه خبره د علی رضی الله علی رضی الله پته چې کسانو ظلم کړی دی هغه په لعنت وي هغه نه دغه مرګره دی، خو صرف هغه دی چې دې ته ګوري چې مصلحت اوس دا ټیم نشي نه دی، دا ټیم د دین دی. ولي ځکه چې یو خدا کسان د دې نورو کسانو زمونږ په لباس کې دي، دا کسان زمونږ په لباس کې دي، یو خبره ده کسان زمونږ په لباس کې نه څنګه معلومه دي چې کنه نه د باغی کې زمونږ نه بی ګناه کسان وجل کې یو دویمه په دې ټیم کې مسلمانانو ته فتنې ډېری دي، خبرې ډېر راجمع شوې دي. نه کومنګه په دغه کې ون خلو نو دوی ته یو موقع ملو شي، نو چې لږ زما د خلافت کې لږ وخت تیر شي لږ وخت ووري نو زبدا کسان بیا وجنم. لکه څنګه چې د عبد الله بن خباب رضی الله عنه قاتلان وجلي واغه واقعا نن ماته نخکاری چې نن زب بیان کوم خوارج را مسله دا ان شاء الله په روان درس کې بیانو. عبد الله بن خباب د خباب رضی زوی د صحابي او د صحابي زوی او دا چا وجلي دي د خوارج وجلي وینو او سیملو د وبو په غاړه دغه نه مخکې د خزه د سره روانو نه خزه ولونی نه خزه په خېټه بچو او نه هم یې شو نه خزه خېټه وشلو دغه نه ماشوم راوېستو. د خوارج هغه دا کارو او به دې سملو د وبو په غاړه او د تور رواغه سو چاړه راوسه دغه نه رسټ جوړا کو او د وبو چې ټوله دغه د ویني نه چیرې سری شي. کله چې علی رضی الله پته ولګی دا نه کسانی پټک ونیول او غوی مردار کړو. وسګوره هغه الته کسان ونیول چې هغه ته پته چې دا اوس موقع ده په دې ټیم کې دی وجل دا مناسب دی. هغه په دې باندې غل کېدونه چې د خوارج سره هغه سره مرګرتیا نه هغه په خوارج باندې زړه سيزو کله خوارج باندې زړه سيزره نو به دې چې هغه عبد الله بن خباب قاتلان ولي وجني به باغویم نه وجل بلکې په خپل خوارج خبيسان د جهنم د سپي او مردار کړي دي بخپله. او ان شاء الله هغه په روان درس کې د تفصیل تاسو بیانوم چې د خوارج راغلي په علیرن بسي او هغه ته وی ان الحكم الا لله فیصله بوي د چا چلی د الله فیصله بچلیږي ته نه پويږي په خلافت باندې شری نظام وي ته پرې خو دی چې علیرن کله د الله په حکم باندې پوه نشو د الله په شریعت پوه نشو بل مور دي بچی راوړي چې هغه پوه شي. بلغه عبد الله بن عباس هلته مناظره لته ان شاء الله مناظره به تاسو سره نقل کوم په روان درسونو کې کوم مناظره چې د علی رضی الله د خوارجو شی و او د عبد الله بن عباس او د خوارجو شی و. خو دې ځکه ما تاسو ته خبر وکړه چې علی رضی الله عنه د غوی سره د زړه سره محبت نه چې دینه د غوی سره سديسي مرګرتیا و
اگر که په شام والا کې دا خبره مشهوره شي و شام والا څوک دي کوم چې معاویه رضی الله مشر دي الته چې کوم خاص کر جاهلانو دا غوی سره دا خبره مشهوره شي و چې علي رضی الله چې دین هغه د عثمان رضی الله په قتل باندې راضي وو او د فائدې لپاره دا خبره سره دا ډیره اهمه نقطه ده ولې غوی دا خبره د دې سوچ کو او ولې دا خبره د غوی سره تراله د دې د لاسه سلور نقطې دي سلور خبرو د لاسه غوی دا خبره پسړه کیوا یو ده چې علي رضی الله کبل پرز په دې قتل باندې راضي نه وینو دغه کسان به پټکه وجلې یو نقطه دویمه نقطه معرکه الجمل جنگ جمل ویګوره عائشه رضی الله زبیر او طلحه رضی الله عنهما هغه د سره پر غلو خو چې دا کسان زمونږ په کار دي کنه نو د بوله د کسان ورکړې د جنگ ولیکو دویمه نقطه دریمه نقطه وی علي رضی الله عنه مدینه پرې خو د ولر کوفه ته او به په کوفه کې وو نو د عثمان د قاتلان چې دي خاص کر کوفه په دیزي کې وو دغه ځکه هغه جمع شیو نو د ولې مدینه پرې خو دالته خو مطلب دا چې د باغ کسانو په سیلار ولیا بالله کوم کسانو چې عثمان نه قتل کړي سلورمه خبره د علي رضی الله عنه په دې لخر کې باز دي چې کسانو چې هغه په ټیم کې د عثمان نه په قتل کې وو دا خبره صحیح ده د دین خو علي رضی انکار نه کړی چې دوی وجل شتي خو هغه ټیم غواړي نو دا سلور نقاط چې را جمع کې نو باز شام والا خاص کر کم چې بګی جاهلانو هغه به دا ګمان کو چې علي رضی الله عنه چې دغه په دې قتل باندې سو هغه په دې باندې راضیو حالانکه حقیقت دا چې علي رضی الله عنه چرته په دې باندې راضی نو او نه هغه دا غوښته خو صرف خبره دومره و چې هغه ټیم غوښتو اوس کله بل واقع شروع کوه په ټیم زمونږ ډیر اخلي معرکه صفین او جنگ صفین ان شاء الله دا پر روان درس کې پر روان هفته کې به جنگ صفین تفصيلات بیانو دا جنگ د معاویه رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه په منځ کې راغلی او ان شاء الله دغه اهم درس دی چې موږ خبر شو د خبرې د حقیقت نه چې د اختلافات په سر راغلي د معاویه رضی الله عنه څخه دعوه د علي رضی الله عنه څخه دعوه او دوی په منځ کې چې جنگ ون خطو نو اسباب او به دغه نتایج لکه څنګه چې موږ د دې جنگ جمل تفصیل بیان کړو الله سبحانه وتعالى په توفیق سره خو اولنی او اخرنی خبره غن سره دایره ساتي چې کلم د صحابه کرامو په خپل منځ کې اختلافات راشي د غیب مبارک چې موت خبره کوو ډیر په احتیاط سره به خبره کوو د سینې چې د صحابي په باره کې چې زموږ د خلینو زیاته خبره ونوځي ځکه چې د اولیاء الله دي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله وی من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الله سبحانه وتعالى وی څوک چې زما مرګري تنګي او د غوي سره دښمنی کوي نو ما اعلان کړی دی د جنگ چې زه به د کسانو سره جنگ کوم نو څوک به د الله د اعلان ته چې ځان تیار کی او د جنگ ته ځان تیار کی او اولیاء الله چې صحابه کرام نه نو بیا اولیاء الله څوک دا ټول اولیاء الله ټول د الله ملګری او انسانانو نو د انسانانو په منځ کې خبرې ترې راځي کړه او دی ټول اجتهادات خو څوک په اجتهاد کې صحیح خبرې ته رسیدلې دي او څوک په اجتهاد کې خطا شوی دا کوم چې په اجتهاد کې خطا شوی دته یو اجر دی اوس په دې ځکه یو طرف ته عائشه رضی الله عنها ده او بل سره څوک ته زبیر رضی الله عنه او بل څوک ته طلحه دا غړ کسان دي او به دا غوی لخر بل طرف ته علي رضی الله عنه په دې دوانو کې خبر ده چا په حق ده د علي رضی الله خبره صحیح ده نو دې کې شک نشته چې په دې مسله کې چې د عثمان رضی الله قاتلان په دې ټیم کې وجل غواړي د معاویه او دغه سره چې کوم ملګری او صحابه کرام او عائشه او د دوی دغه موقف او د علي رضی الله دغه سره چې کوم صحابه کرام دغه د موقف چې نه وسنه او د ساتي چې غالبا صحابه کرام نه دوی سره نه دوی سره دغه جو ته پته چې فتنه ده او صحیح کارداري چې په فتنه کې انسان خله بند ساتي رسول صلی الله علیه وسلم دې فتنه برایشي ملاس په کې د ناس نه غوري او ناس په کې د ولال نه غوري ولال په کې د روان نه غوري روان په کې د منډي وون کې نه غوري هغه ته پته چې فتنو کې ګوتی وهل د خني هغه ډیرو ځان سیټ ته ساتلو او باز په کې ورغلیو او طرفینو ته چې غړغړ انسانانو او الله سبحانه وتعالى په قران کې دغه مبارک وي رضی الله عنهم ورضوا عن الله دغه ناراضي دغه د الله ناراضي بس الله ته مخامخ شي
بیا مو تاسو کې چې به کې د اعتراضات کو چې نه دي شي او دي شي دا موږ نه یې پکار ان شاء الله د دې ټولو مسلو خ تفصیل به مخ کې راځي پر روان درسونو کې معرکت صفین جنگ صفین او جنگ نهاوند د خوارجو سره او د خوارجو سره چې کوم مناظرې وي او به د خوارجو قتل کول امیر المؤمنین علی رضی الله عنه هغه به ان شاء الله ذکر کو او نور د علی رضی په خلافت کې چې کوم اهم احداث راغلي هغه هم بیانو او د علی رضی د حکمت باز خبري چې هغه مشهور په حکمت باندې او د حکمت نه ډکه خبري واغه کولی نه باز خبري به ان شاء الله موږ پر روان حلقو درسونه کې را نقل کو الله سبحانه وتعالى زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې د صحابه کرامو سره وکي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د غوی په نقش قدم باندې روان شو.